السلامونه قدرمنو زه خپل یوټیوب چینل جمال ترک زستاس په خدمت کې حاضر یم. په چمن باندې چمن بارډر باندې جنگ وسو. په جنگ کې تقریبا تر اوسه پورې 8 کسان شهیدان شوي دي او تر 20 زیات زخمیان دي. کوټې ته 11 زخمیان راوړل شوي دي، په کې 2 شهیدان سو او نور چې دي د درو حالات ډېر نازک دي. غير كسان واسبيتال دركشك ولا اسبيتال عنده الجمال بيسوي هو الجمال بيسوي لدې سره سره چې کوم نور زخمیان دي هغه د داخل دي. ویل کېږي چې جنگ په دې وجه وسو د دواړو ملکونو تر مابین. ویل کېږي د پاکستان د خوا چې کوم موقف دی وایي طالبانو د پاکستان په خاوره باندې خپلې مورچې جوړولې، له دې وجې جنگ پیل سو او دلته چې کوم جنگ دی په دې کې ټول عام کسان زخمیان شوي دي، عام کسان وژل شوي دي. تاسو ویډیو وګورئ. امان چمن والا یہ نہیں ہے چمن والا ہے چمن والا نہیں ہے लेडीज को छोड़ो ये फादर है सर मोरे दे फादर ये फादर है सर हां फादर है उधर से आओ छोटे दरवाजे से छोटे गली से छोटे दरवाजे से आओ चलो छोड़ो تو څه وایي دا وایم چې ورور د امک خدای ته خدای مسلمانان دي ګرمانان ته خدای په لار روان دي مسلمانان دي خپل غریبي کوي خپل مسلمانۍ کوي دي دا جنګونو دا ډرامې تا تماشې کوي سره دوه شهیدان سول نور روانې پر لارې دي. اوس دغه واقع پیښ شوی چې 2 نفره شهیدان سول نور روان ټپیان دي. دغه به چې څو ټپیان دي څو شهیدان سول. نو په افغانستان او پاکستان باندې دواړه جنګونه شروع سول. نو بل الله پاک مفتي ته فضل کوي، الله پاک مفتي ته خیر پېښي. دغه واقع غواړو چې موږ ورو سره کښېنو مسلمانانو ورونه سره کښېنې سره کښېنو. دا د نور زخمیان راوړل نور زخمیان هم را روان دي. دا درال That's wacha. دا شو کې کټ دغه راپورته کوي راپورته کوي یو ورخه دغه یو موږ ورخه یې نشکاره کوو وینې دي وینې نشکاره کوو نشکاره کوو دی